دا دا ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا شاکر الله صاحب حفظه الله محنت دی او د هغه اخلاص دی. دی غریبه سحر نه هلته تخبیه کې په بله مدرسه کې ښه تکړه کتابونو استاد دی الحمدلله، هلته درس کوي او د ماسپښین نه پس بیا دلته د قرآن شریف خدمت او درس کوي. ول سړی چې مخلصي اخلاص وي که نه نو الله پاک په هغې کې برکت اچوي. اخلاص چې نه نو برکت پکې نه. نو زما نه مخکې زما ډېر ګران قدر او ډېر محترم رور چې حقیقت دا دی علالعلان زه دا خبره کوم چې په ما ډېر زیات ګران زه مو ته ګران شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب زی د مجدهم د دغه موقع په مناسبت ډېر ښه مدلل بیان وکړ. الله دې په دې بیانونو موږ له د عمل توفیق راکړي. او زم درته د دې موقع په مناسبت رونو یو څو خبرې کوم. الله پاک په قرآن شریف کې موږ ته یو اعلان کوي او ډېر د محبت په الفاظو اعلان کوي. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاونده. دا زه چې کله سوچ کوم کنه ویم دا ډېر د مینې اواز دی. یا بني آدم بل ځای وایي ای د آدم اولاد، ټیک شو. یا ایها الناس وایي انسانان، دا هم صحیح شوه، خو دا ډېر د مینې دی. یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو. ای څه معنا؟ دا چې ایمان څه ته وایي؟ د الله ومنئ، د الله خبرې ومنئ، د الله رسول د هغه کتابونه، هغه څیزونه چې زمونږ په عقل کې نه راځي او الله ویلي دي چې هغه ومنئ. نو چې زه راته اوس یو خبره داسې وکړم چې هغه ستا په عقل کې نه راځي، داسې یو خبره راته وکړم چې بلکل ستا په عقل کې نه راځي. او زه یې ملکه هلته کې اوس جنډۍ بازار کې یو سړی و او د بازار د یو سر نه د هغې سړک د مضبوط ټوپ و او په دې ډبل روډ باندې را ټوپ کړی و. دا دواړه روډونه یې کراس کړل او دې خوا راورسېد. دا خو دروغ دي که نه؟ داسې ټوپ څوک پالي شي؟ او زه درته وایم چې داسې یو سړي ټوپ ووهم، ګوره دروغ مې راته وویل او تاسو وایئ چې بلکل خبره ټیک ده. عقل دې نه الي، نه زما عقل اخلي او بیا هم تا وایي چې ټیک ده. او یو سړي ویل که ولې ټیک ده؟ یاره وایي د مولي صاحب وایي به دا مونږ منو. زه به څونه خوشحاله یم. الله چې څه وایي حقیقت دی، هغې کې هېڅ شک نشته. زه خو به دروغ وایم، الله خو دروغ نه وایي. ومن اصدق من الله حدیثا. نو چې الله وایي د قبر عذاب دی، جنت دی، دوزخ دی، پل صراط دی، میزان دی، دا څیزونه دي او دې ته ایمان بالغیب وایي. په خپله الله وایي یؤمنون بالغیب. نو څه چې دا څیزونه ستا عقل نه مني، خو زه یې درته وایم منې که نه؟ ته وایې الله بلکل یې منم، ویښته برابر دومره پکې زما شک او وهم نشته. رښتیا ووایه نو په دې به الله خوشحالېږي او که به نه خوشحالېږي؟ الله زما عقل نه اوچت دي، زما عقل یې نه خو چې تا ویلي دي منم. ډېر څیزونه چې زما عقل یې دنیا کې وینمه، لکه اوس زه به زه خلکو ته وایم اکثر الله د قدرت مطابق زه یم کومه کارخانه چې خدای د ادي په وجود کې لګولې ده، هماغه کارخانه او فیکټري د ماشي په وجود کې ده، بلکې د هغې نه پکې یو څو پرزې زیاتې دي. ادیم ګرځي دیم ګرځي، ادیم خوراک کوي دیم کوي. د ادیم کلمې یعنې د خوراک د ازمولو ټول سیسټم دی، د ماشیم د خوراک د ازمولو ټول سیسټم دی. ادیم خړتم لري او ماشیم لري او ادیم د خړتم په ذریعه خوراک کوي، ماشیم کوي. خو فرق څه شو؟ ادي خپل خړتم په غوښه کې دننه کولی نشي او ماشي خپل خړتم په دا غوښه کې مور دننه کوي. دا زیاته پرزه شوه. ادي پر نشي والی، وزر یې نشته، ماشي وزر یې شته، پر هم والی شي. خپې د دواړو دي، سترګې د دواړو دي، خوله د دواړو ده، چغې دواړه وایي، غوږونه د دواړو دي، ګرمۍ یخنۍ باندې دواړه پوهېږي. کومه کارخانه چې د ادي په وجود کې ده
دوا پرزه زیاته دا غین الله د ماشی په وجود کې خو دی دا نو د دې خدای قدرت په باندې او په باندې باندې نو زما د عقل نه بار خبر لري او چته دا ما اولید الماشی نو ما ومنل د قرانګي الله د قیامت د بازي سيزونه منتخولي ندي ویلي دي او چې وای مونږ منو نو الله به خوشاليږي کنه یا ایه الذین آمنو دا د مینې لفظ شو استا په ایمان دی ایمان څه ما منې دې نیم لیدلې زما صفاتونه منې هغه دې نه دی لیدلې زما هغه قدرتونه منې چې ستا د عقل نو چتی نو دا د مینې لفظ شو نو بیا سوي وقو انفسکم واهلیکم نارا نو خپل اهل او عیال بچي خزا ما شومان د اور بچکا کم اور رستوي درته نو دا به موږ څنګه د اورونو بچکا اسه تاسو ته یو خبره چې ستا یو ماشوم بچی دی دا ګوته پټي غوندې وسودي په اور یا په ستره او چغه کی ته سره سونه پریشان الکه دما د علامه شوم ګوته وسودي دا خزه تم غوسه ته اسری دې په کولاو پرې خېدا الا او ماشوم رو ولا بچي اچغي وي دې سترګونو کې بیگ ډاکټر لزغلاو ګوته وسه ټیک بشي لیکن مونږ نه شوټیږي ډاکټر لوړو او دې مان بچي څنګه شو بچي دل کوي کنه کوي او تړي او روزانه هغه ته څنګه شو یو معمولی غوند ټک د ګوته ته د بچي نشي ټینګېږي او چې دا بچي راولي او د دوزخ په ور کې وغورځي او ته نیخ نه ګوري بیا بسکه الله وای چې دا بچي د اوره بچي پس سبب بچکیږي په دغه قران سره چې خپل تعلق جوړ کی په دې وبچکی په سبب بچکیږي په دې وبچکیږي چې د الله او د رسول تابعداري وکړي په سبب بچکیږي په دې وبچکیږي چې الله خپل پیغمبر کوم شي لرا لېګلې دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ای پیغمبره چې کوم قران به درته نازل کړي خلکو ته رسول د الفاظم دي د معنام دي د احکاماتم دي دا د خلکو ته ورسوه نو دا د پیغمبر میشن شو نو چې کوم انسان د پیغمبر دا میشن جمدی کی دا قرآن خدمت کوي ګوره د پیغمبر میشن سو قرآن الفاظ خلکو ته رسول قرآن لستل دا ناظره اوس موږ ته ناظره وای دا خو زمونږ اصطلاح ده زمونږ جدا قرآن رسول دی لیب زبر ابا زبر با چونکه عجم دي ځکه عربو کې خو دا شی نشته دغه څه ورته قرآن خي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ورسنګ الله وی او چې کله به قرآن شریف نازل شو نو جبرئیل علیه السلام بلستنو حضور پاک په سره شونډې مبارکه لغول حرس په چیر بنشي الله وی جبه مړه شب مړه په قرآن شریف ان علینا جمعه فمن دا لازم دی امام بخاری وی ای جمعه لکا صدرکا یا صدرکا چې ستا پسینه کې به مضبوطه او دا زموږ ذمہ داری بس چې جبرئیل وسین قرآن ولستو یو غون صورت په یو سکند کې به حضور پاک تیار وقرآن ان تقرأه الى الناس امام بخاری د مجاهد ابن جبر په حواله وای چې خلق تلستل د نازله شو خلق د قرآن دا یو ډیوټي شو او رست سرازی فاذا قرأنا فتبع قرآن ثم ان علينا بیانه امام بخاری سوی کتاب التفسیر د بخاری کې وګوره ان تبینه للناس سو ډیوټي شو یو دا چې د قرآن لستل د پیغمبر میشن شو لکه مونږ چې استادان د ماشومانو ته ولستو دوی یې پوهه او دویم څه ان تبینه څه بیانه لقد انزلنا اليك الذکر لتنزل لتبینه للناس څنګه لك وانزلنا اليك الذکر لتبین للناس خلقو ته وضاحتو کې په معنا خلقو کوي کې دا ډیوټي سو کې دا فیضان قاریان او مولاناګان
مولانا صاحب او حافظ صاحب دا قرآن لولي خلقو ته په ناظره کوي قاری صاحب وتا قرآن صحیح کوي تجوید چې صحیح وي غلط نه وي او مولانا صاحب سکار کوي هغه وتا مدرسه کولاو کړي دستا الکان بچی قصه کې جنکو ته دم د قرآن هغه علمونه وتخی چې د قرآن معنا پیوږي دا بشر شو نو چې تا خپل بچي په دغه میشن کې وردن نه کو کوم چې د ما خپل مبارک پیغمبر بس د اور نه بچو خبره خطا زمونږه دیو ډېر لوی بزرګ او عالم تیر شوی دی خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله په هندستان کې اجمیر شریف یو علاقه دی یو کلی دی او په هغې کې هغه اوسېده او اوس هم قبر په اجمیر کې دا اجمیر ته چې شریف وایي د ده د وجې لوی عالم او لوی بزرګ صوفي اوس هم ګورې قبر له مسلمانان څه کې هندوان او سیکان هم راځي اگر چې هندوان او سیکان خو د شرک په بنیاد قبرونه لري خو د هغوی د هغه د عظمت په هغې کې پروت مسلمانان یو لوی اجمیر شریف پخوا چې هندوستان پاکستان یو د دې ځای نه به خلک اجمیر شریف ته خالص ته د قبر لتل هم خلک دې د دې مشرقي بهارت او د بنګلادیش په دغه طرف به سفر تلي دیني سفر هغه زمانه کې پاکستان هندوستان برما او بنگلادیش دا یو بلکو کشمیر په میاشتو مزل چې کله واپس راغی نو مور سره ناست مور له پخپو چاپی کوي سړی چې هر څومره لوی شي خو مور قدر عزت احترام وکړي مور له چاپی کوي په دې خپو مور ورته معین الدین بچې نن ډېر زیات خوشحاله نه د دې مخ نه دې نن داسې خوشحالي محسوسېږي ورته ویې مورې ولې به نه یم خوشحاله په دې سفر کې الله ماله ډېره غټه کامیابي راکړه په دې سفر کې الله زما په لاس 80,000 کافران مسلمانان او 7,00,000 بدعملو خلکو ما سره بیعت وکړه او توبه ویسته ګناه نه الله پاک ټول نیکان کړل نو چې 80,000 کافران مسلمانېږي او 7,00,000 بدعمله خلک فاسقان توبهګار شي او نیکان کېږي نو مور زه په دې نه یم خوشحاله قسم دې وروڼو ګورې ما قسم درته وخوړ مونږه او دا مولایان صاحبان په خدای مونږ په دې خوشحالېږو چې تاسو نیکان شي ستاسو بچي نیکان شي قسم دې دا مولایان ستاسو خیر خواهان ستاسو بچو له کوره مدرسې جوړې کړي دا څه دپاره چندې غواړي ما دې یو سړی ویل که نه دوی پکې کاروبار دی که نه مې څه کاروبار وایي تنخوا لي مې یو کار وکړه راځه یو ښه غټه مدرسه تا ته حواله کوم چې د محتمم کمه تنخوا رابه ته ورکې به تاله درکړم مدرسه چلوه دا ستا خیال دی چې ګنې محتمم لږ 2,00,000 تنخوا را مې د خدای بنده 4,000 تنخوا 10,000 تنخوا لي ته کې په 10,000 تنخوا او بیا دې کوڅو کې ګرځي خلکو ته لاس نیسي د خلکو نه سوال کوي وبکې وایي ښه دومره مې او بس وي زما توبه خلکو دا خیال دی چې ګنې بس دا د مدرسه جوړه کړه او به د اسمان نه ډالرې راورېږي یا پونډونه او به د کور په دا خو د ستاسو نه منتونه زارې چې خدای ته وګورئ پیسې راکړي سوال کول اسان کار دی د خلکو نه پیسې غوښتل ډېر ګران کار دی بل ته لاس نیول دا ستا د بچو دپاره کړي دا دی چې بل ته مخ نیسي او سوال کوي د پیسو په خدای ستا د بچي دپاره جومات چې جوړئ څوک یې جوړئ هم تاسو یې جوړوئ خو رښتیا ووایه دا چغې څوک وایي ملا صاحب هرونه چې جومات جوړ ده پکې څه دي وایي دی پکې امام شو نه امام شو ته څه وله ورکې 4-15 روپۍ میاشت ورکې هغه هم څوک 10 روپۍ څوک 20 روپۍ څوک 50 روپۍ او چې میاشت پوره شي وایي استاد یې هغه پیسې راوړی نو بیا په هغه شپه څوک مانځله هم نه راځي دغه زموږ حال مونږ وله جي زکات کې غنم ورکو ته راشه هغه بوجۍ راتاړو لاندې ټول د ګونډې ډکې هغه د ویښ هغه ټول د تریشر لاغونډ کې چې هغه پسته ښځه دې پاکولی نه شي او هغه پې کړېږي نه او ستا جیله به یو څه که نه ستا جیله به دا زکات کې به ښه شی ورکوې په زکات خیرات کې یو ستا جیله به هلکه دا ترکاري که چالان ډوډۍ موډۍ دا څنګه چلو شو بس دا خو پاتې شوه کټوی کې خو ستا جیله یو څه 11-12 بجې کاسه کې واچې ستا نه پاتې شو دینې ته خورې نه بچي خوري او اکثر هغه کاسه ما سره په
ګوته را نچوڼ کړې نو هغه پس خورده پکې ور واچوي استاد جینۍ یاست دا خو ستا تنخواه ده ملا صاحب تنخواه په خدای چې ستاسو د بچو خدمت کوي د 50 کورنو ته خدای پاک رڼا د قرآن رسوله 50 بچي د هغوی ژبې نن په قرآن ګویا شوې او پکې حافظان دي په سینه کې د خدای قرآن ورننوته په دې نه یې خوشحاله دا د خدای فضل نه دی دا د مولانا شاکر الله برکت دی دا په تا لازم کړي چې دا به کې ته له دې تنخواه ورکې دا د خدای د رضا دپاره کوي علما په مخ د ځمکه اولیاء الله دي قاریان او حافظان په خپل په مخ د ځمکه د خدای اولیاء دي چې د خدای د قرآن خدمت کوي بېلوسې کوي او دی هر کور ته یاد وساتئ که جمدی هم راته به ووایي چې ملا صاحب ټیک دی وی که مړ هم نو وبه چېره یو خبره کړې وه خو ټیک وه انشاءالله اوس نه دي اوس داسې کور بني چې د ناظرې ماشوم پکې نه او انشاءالله 10-12 کاله پس به ووینې داسې کور به په پاکستان کې نه چې حافظ د قرآن شریف به پکې نه دا یو ریشو خو تېزه روانه ده مدرسې درته جوړې کړې د بناتو مدرسې ورشه وګوره جینکې عالمانې شوې جینکې شیخ الحدیثانې شوې راشه وګوره جینکې قاریانې شوې ښځو له قرآن شریف ورته چې رښتیا خبره بوډا ښځه وه ما مونږ یې کره ډېره خدمت یې کړی زه داسې ماشوم لوی کړی اوس مړه ده خدای دې وبخښي نو ما ته یې کور یو زما ترور وه هغې ما ته ویل چېره دا ښځه پوهې کا دا خو تهجد هم کوي منځونه نفلونه خو قرآن پورې نه ورځي منځ هم نه ورځي نو ما ورته ویل تاسو یې پوهېږئ وایي مونږ ته قارېږي ما یو ځل کېنولم په محبت بوډۍ شوه ما ورته ترورې ما وی دا ما ته مونځ تېر کړه وایي ماله راځي ټیک ته چې درځي نو ستا به هم ثواب وشي زه به یې درنه زده کړم خیر نه یې تېرو او را مجبوره مې کړه چې مونځ یې شروع کړه ته که نه دا صورت فاتحه په خدای داسې مانج او یو یې پکې وکړه چې ته به په پټي کې ونه کړي ازې درته وایم الحمد لله رب العالمین نه رحمان نه رحیم ایته مې خدای دې دا جورابه مخ مې راکړه دا جورابه مخ دړه جورابه دړې پوسکې هره دړې پوسکې دې مخ ته دې وګوره بوډۍ چیچړې قرآن شریف نه ده ما ته څه وایي وایي ماشوم هم لوی کړې په غېږه مو ګرځولې اوس به ته موږ ته قرآن شریف او مونځ ښیې ما ستا د نیا نه زده کړې یا خدای نیا خو زما د نیم کلي استاده وه قاریه وه د عالم بیبي وه د عالم انګور وه خو اوس مړه ده نو اوس وایه نو اوس خو د قبر هغې له اواز نه شم ورکولی چې راشه که نه هغه شاګردې ته دې 17 قاریې ته دې وګوره 17 ده او که کم یې ورته هلکه وایي 10 ورته وایي او که 27 ورته وایي او که څه راشه مصر ته یې بوځمه چې مقابله پرې وګټم دا شاګرده دې پرېښې ده اوس راشه وګوره دقه د ښځو مونځ تلاوت به سم نه ورته راشه اوس الحمدلله په زنانو کې داسې تجوید والا قاریانې پیدا شوې چې نن یې مثال نشته د ښځو علم د کوم ځای نه چې رښتیا خبرې ښځو خو په دې ځای نه چغې کړې و د کاکا صاحبه را رسېږه کاکا صاحب ستا واده و ای پیره بابا را رسېږه ای د 14مې ځوانه را رسېږه دا د دوی چغې به وي پیر بابا ستا واده و دا خو به دا چغې خو به الله ته وي نه وې پوهې راشه اوس وګوره د ښځو نه خدای عالمانه جوړې درسونه شروع شي کومه جینۍ چې کوم ځای واده شوه هلته مدرسه شروع شوه د چا برکت دی د دې عالمانو برکت د پټو سترګو به که خیري د عالمان جنت ته ځي د دې قاریانو برکت د دې حافظانو زما پړه کې د ملا د قاري او د حافظ په خدای ډېر زیات قدر دی ډېر محبت دا اخلاص سره لګیا دي د خدای د رضا دپاره لګیا خلک خبرې هم کوي او دوی وي کوې خبر مونږ به د الله د رضا دپاره لګیا یو د دین خدمت به کوو
تنخواګانې منخواګانې په مدرسو کې نشته. څه تنخوا وایي؟ غټ شیخ الحدیث په 100,000 تنخوا 15,000 تنخوا ته راشه که نه په 100,000 په 15,000 روپۍ ته وکړه دا ډیوټي چې دا مولای کوي. دا حدیث ښودل قرآن دا سان کار نه دی. دا د شپې بیا 2-3 ګنټې مطالعه کوي ګوري بیا طالبانو سره زړه ستړي کړي دا هر څه ورته ښایي. ته تنخوا ده یو رکوټې غوندې حافظ او د قاري تنخوا دغه 4,000 او 5,000 تنخوا. ما یو ځل وی مې دغه د قاریانو حافظانو تنخوا را 4-5-6,000 یو بابا راته په دې ستاسو ګزاره کېږي؟ مونږ خو ویګنې ستاسو به 1,00,000 روپۍ تنخوا وم ستا د باغه مونږ له راځي تنخوا کم دی نه چندې غواړو 100 روپۍ 50 روپۍ یو کس راکوي وایي په دې 4,000 6,000 ستاسو ګزاره کېږي. مې باباجي ډوډۍ هم پکې کېږي چای هم پکې خدای راکوي فروټ هم پکې خدای راکوي ښه جامه هم خدای راکوي او مې په دې کې مونږ حجونه عمرې هم کوو. وایي دا څنګه؟ مې په څنګه دی نه پوهېږم نه وایي په مونږ خو 1,00,000 روپۍ او 80,000 80,000 تنخوا لو کال ته میاشت ته پې نه رسو اخره کې بیا د دکاندار نه پټېږو د مونږ په هغې ګزاره نه کېږي او ته یې په 4,000 6,000 کې مونږ حجونه عمرې هم کوو هر څه مې په خدای چې زمونږ بیا هر څه کېږي هغې کې لا بچت هم پاتې شي. وایي دا څنګه مې نه پوهېږم بیا وایي دا څنګه خدای پاکه نو مې څنګه څه ته وایي ته راځه ما سره مې یو څه ورځې وکړه که تا د حلوا نه باقی ونه کړې زه به جرم درکړم راځه ته ما سره یو څه ورځې وکړه که د دې پارامو چرګانو نه مې د لړه تور نه که که نه هسې یو ډریور و چې هلته بچه ته پخوا اوس وفات شوی دی خدای دې وبخي محمد خان لاله نو ما به هغه ګاډي کې به زه ګرځېدم پروګرام ته نو بچی یو عالم دی وفات شو الله دې وبخي نو ما ته چې کې به ناست روټۍ نو خلک خو د غوښې چرګان مرګان مونږ ته کېدي هغه به راپوزه داسې شکل بیا داسې بل شان جوړ کړم خوره که نه ټول وخې دې مونږ خېټې خراب نه کړي چېرته بینګلی ټیپر میپر دوی نه پخوي باباجي ته مې زړه برېده غوښې نه تور شي که ما سره وګرځېد خیر هغه مړه نه اخېسته نو چې روان شو نو واپس راغې داسې ما له خوانه نو د جیب یې د 5,000 یو نوټ راوویسته ما ته مولي صاحب دا وانه هدیه ده هغه نوټ مې واخېسته خو مې د جیب ته قابو کړم بیا ونه غواړې مې باباجي ته اوس هغه یو ټکي بار بار وی تا څه وې وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستا د جیب نه راغې او زما جیب ته خدای راورسه دقه زمونږ روزي ده څوک راله جامې راوړي څوک راله پیزار راوړي څوک راله واسکټ علي څوک راله فروټ راوړي ښه په مینه په محبت سوال نه کوو د چا صدقه هم نه وایي دا تحفه ده هدیه ده واله دا رزق رونو د الله د طرف نه دی ماله به ټول جواب راکوي روزي څوک ورکوي داسې نه شوق سره داسې نه ښه مضبوط شو چې الله خوشحاله شي د عقیدې خبره ده روزي څوک ورکوي ډوډۍ د چا لاس کې ده عزت د چا لاس کې دی روح صحت د چا لاس کې دی ژوند د چا لاس کې دی مرض د چا لاس کې دی جنت د چا لاس کې دی ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی دا شي خزانه ما سره په خاصه اندازه ورکو وما من دابه في الارض الا على الله رزقها دا طالبان پی پویگی دا ما او الا پکرا لو دا باو دا نکرو من دی پی پویگی دیر زبردست تاکید عموم دی پکی هر گرزن دشیل اللہ وی روزی پا مادا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر چالا دیروم چالا کم نو چه کم انسان دا خدین قرآن تکینی او دا الله دا رسول مشن تکینی نو ما با خدای نار پریدی سوال نه پیدا کی ما لبا خدای خدوڑی راکی دغا مولا لبا خدای خروزی ورکی او ومن يتوکل علی الله فهو حسبه او الله بل دی وی ويرزقه من حيث لا يحتسب
محتسب په خوب خواب او خیال کې به دې نه تېرېږي او الله به روزي درکړي. قسم په خدای قسم درته خورم هلکه قبله کوم خوا ده؟ دا زه ورته ګورم که قبلې ته مې مخ دی. قسم په خدای چې مونږ تجربې نه کوو د خدای په ذات او د خدای په کارو، خو سل نه چې 200 بټه یاره زه وایم چې بس ایمان مو دې په دې خدای روزي ورکوي سړی. نو بچې که د پیغمبر په میشن روان چې هر څه به الله ورکوي. دقه طالب ته جوړ کا، عالم ته جوړ کا، حافظ ته جوړ کا، د دوزخ ته ور نه بچ. خیر خبره خو لرې لاړه. نو هغه ورته وایي معین الدین چشتي رحمت الله علیه اجمیري ورته وی 80,000 کسان خدای مسلمانان کړل، ولکه نیکان شو خوشاله باندې. نو مور ورته وی معین الدین بچې وی دې کې ستا څه کمال دی؟ دا خو د خدای فضل دی، خو زما کمال دی. اخو عالم و خیارو ورته مورې په دې به مې پوهې چې دا ستا څه کمال دی. منډې خو مه ووایه، ته خو کور دلته ناست دی، کله کټ ته خېږي کله مصلې ته. منډې مه ووالې، په کوڅو کې زوز غلیدم، تقریرونه ما وکړل، زړه زما ستړی شو، ګشتونه ما وکړل، خلکو شاګردانو بچي ما ته راغونډ کړل، خلک یې ما ته راغونډ کړل، د کلي د ښځې بچو قوم هر څه نه زه بار وم، ښځې بچي مې پرېښي او په دې لارو کې ګرځېدم، میاشت په میاشت مې چغې ووالې، ستړی زه شم او ته وایې دا خدای فضل خو به منو، خو دا ستړی خو مه وکړه، ته خو کټ کې کور ناست. مورې دا ده به راته وایي چې ستا څه کمال. مور ورته معین الدین بچې 3 خبرې ووایه. وایي ستا نه چې دا کومه ملغلره جوړه ده دا زما د برکت ده. د ماشوم وې پلار دې مړ شو، که ما بل میړه کړی وې خاورې رې شوې به وې، لندر 50 مصریانو سره به یې کېنولې وې، لاس خپې به یې تک تورو، پیسې به یې در باندې ګټلې. ما ستا دپاره سر سپین که او حدیث کې راځي چې کومه ښځه د بچي د ښه تربیت دپاره سر سپین کړي ولې دې له به خدای جنت ورکړي. ما ستا دپاره سر سپین که مې چې دا بچې ضایع کوم نه، نو ما بوتې ملا سره مې کېنولې، قرآن مې در باندې ووایي، در باندې مې حفظ وکړه، در باندې مې علم وکړه. ته خو به تښتېدې، د ماشومانو خو دا لوبې ټوپې خورې کیل کود، ته خو به تښتېدې، په دې کوڅو کې برقه په سر به درپسې زه ګرځېدل. تا به ژړل، ما ویل نه بچې، ته به پټېدې را استاد ده، ما ویل نه قرآن به زده کې علم پکې. تا به ژړل، ما به در سره مینه کوله، تا به چغې کړې، ما به ویل نه بچې، دا ما د سره خواري وکړه، په دې کوڅو کې په برقه په سر درپسې وګرځېدم، ملا سره بیا نیکانو سره، نو دا شی ده نه خدای جوړ کړه. که ما در باندې پړې اړولې وې چې زه راځه چې د مصریانو سره دې کېنوم یا راځه مزدوري کوه، دا نه دا جوړېدی شو. وایي چې دا ښکلی عالم بزرګ د نه جوړ دی، دا د چا د مخه؟ یاره مورې بلکل دا ستا د برکت. زه خو ماشوم یم، زه خو نه پوهېدم، زما خو د وړغیو منډې ترړې خوښې. وایي بچې دویم هم واوره، ته چې د الله د دین د خدمت دپاره وځې، نو زه دغه مصله باندې کښېنم، دا مه وایه چې زه په کټ کې پرته یم، زما لپې لپې دواګانې درپسې در روانې دي. خدای زما بچې معین الدین ستا د دین دپاره وکړه، الله ته کامیاب کړي، الله د په لاس کافران مسلمانان کړي او بدعمله نیکان کړي. په خدای چې زما لپې لپې دواګانې درپسې دي، جاړم خدای ته. او رسول الله مبارک فرمایي چې د مور پلار دعا د بچي په حق کې بیا چې غایبانۍ خامخا قبلېږي، اخلاص پکې دی. دا منې که نه؟ مورې دا مې ومنله. وایي معین الدین درېیم هم واوره، وایي ته چې ماشوم وې او ما به دله پی درکول، ما داسې وخت کې تا له پی نه دي درکړی چې زما اودس بند و. که ما بعضې وخت کې زنانه د خپلې بیماري پرې راشي مونځ نه کوي، که ما به مونځ نه م کو نو ما به اودس وکړو، نو ته به مې سینې ته واچولې، د اودس والا مور پیر ایسکلي. دقه خدای پاک موږ ته وایي ای د ایمان خاوندانو قوا انفسکم و اهلیکم نارا، د خپل بچي اهل و عیال د دوزخ د اور نه بچ کړئ. دلته یوې ګوتې ته نشي ټینګېدی چې وسوځي، هلته بیا ستا مخکې لړکۍ، بیا به څه کوې؟ او کم اور وقودها الناس والحجاره، داسې پوټینی اور نه دی، انسانان یې خشاک دي. انسان چې دلته اور کې خپه کېږي مري،
د وجود خو نمی ده پکې اوبه دي پکې هلته به چې پکې واچې ایندن به لکه چې وچه دله دې ورویشته او کاڼي به کم کاڼي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دا بوتان به پکې اچوي دوی به وی ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا دوی به زمونږ سفارش کوي چې ورسره پراتي چې ښه سوځي چې مونږ خو دا به سفارش کوي مونږ سره پراته او کاڼي چې د وجود سره ګرم کاڼي جنګېږي افغان لغام دی او بل کاڼي سره بارود څومره بارود میزایل کم خوا رسوي هغه پکې پراته د کویلې کاڼي دا قسم قسم داتونه علیها ملائکه غلاظ شداد داسې فرشتې په مقرر دي چې د اړه نم سخت دي او چې اړه نه نرمېږي او د ژبې نم سخت دي رټل به کوي لا یعصون الله ما امرهم چې خدای ورته څه اډر کړی دی نافرماني نشي کولی الله چې ورته وایي مږه بس چې دوزخ کې به یې مږي ویفعلون ما یؤمرون او که نوې اډر ورته راغی نوې د الله د طرف زور نن نوې چې شابه نورې داسې داسې کا ښه په دا سر یې په سټه کوه نو ابه کوي د دغې اور خپل بچي بچ کوي د دنیا ډېر لږ ژوند دی ډېر زیات لږ ژوند هېڅ شی نه دی عمر د انسان چې شپېتو ته ورسېد بس فقط آذره الله حدیث کې او اعمار امتي ما بین 60 الى 70 60 نه 70 پورې دا عام عمر دی دا وروسته بیا جونګه ده جونګه که میلاو شو که د مارو شکر دی ښه خلک یې تاسو په دغه ګرمۍ کې د دې کار په وخت کې بیا هم تاسو راغلي او دوی بچو سره کېناستی د دوی په خوشحالۍ کې ځان شریک کړه شکر الحمدلله ټولو الحمدلله دا ستاسو د نیکۍ نښه ده د نیکۍ دلیل دی زه خو همیشه وایم وایم یوازې مولا نه تاسو به موږ سره که خیر انشاءالله د الله نه امید لرو جنت ته به ځئ موږ که مدرسې چلو ستاسو په برکت یې چلو که تاسو مدرسو سره امداد ونه کړئ موږ ته شکر موږ که جومات جوړو نو خو تاسو یې راله جوړوئ زه چې امام یم خو ستا د برکت یم که تا راله جومات جوړ نه کړو زه به کوم د امامتي موږ ته چې خلک شیخ وایي او پټکیم په سر دی نو ستاسو د برکت تاسو بچی راولېږئ نو موږ به شیخان شو تاسو بچی راولېږئ نو موږ به ته سبق ښایو زموږ عزت شو د ستاسو د مخه دی زموږ جومات ستاسو په برکت دی زموږ مدرسې ستاسو په برکت دی زموږ دا چې څومره عالمان دي دا خو ستاسو بچي دي تاسو راکړل او زموږ استادانو ته د تعلیمان جوړ کړل نو دا موږ په شریکه به که خیري د قرآن او سنت خدمت کوو انشاءالله کوو به که نه ملا صاحب به هم لګې ته به هم لګې ته به بچي راولې ته به مالي خدمت کې ولې دین یوازې د ملا نه دی قرآن زموږ د ټولو دی پیغمبر زموږ د ټولو د شریک دی الحمدلله جنت ته به که خیري ټول ځو دوزخ نه دی الله موږ ټولو ساتي نو دا په شریکه به که خیري د قرآن او سنت خدمت کوو به که نه نو دا مولانا شاکر الله صاحب دی ډېر محنتي دی بل بچي به هم ورته رالېږې او د سره چې څه قسمه د مدرسې په لار کې تعاون وي نو به ورسره کوئ که خیر انشاءالله یو بچی خامخا دا زموږ د داخلو ورځې دي د مدرسو یو بچی خامخا راولئ او په مدرسه کې داخل علم به وکړئ او قرآن شریف به زده کړئ ټیک ده بچي نه ډاکټر هم جوړ انجینیر هم ته جوړ کړه چې مسلمان یې ګورې انسانیت پکې او ظلم پکې د دې خپلو عالمانو ته مې چې یو بچي نه انجینیر جوړ کړئ یو بچي نه تاسو هم ډاکټران جوړ مشترک شی چې ستا بچي وي انجینري نو ممکن ده چې ستا غېږ کې لوی شوی چې سبا رشوت خو به نه دي چې ستا بچی دی او ډاکټر دی نو ممکن ده ستا غېږ کې لوی دی او تا ته به ګوري نو حیا به کوي نو ظلم خو به نه کوي مریض سره دا شی شریک کې راولئ خپل بچي یو تاسو علم پې وکړئ علماو ته یو بچي نه افسر جوړ کړئ یو بچي سکول کالج ته ملېږي دا هم د دنیا نظام دی بغیر د هغې نه خو کار نه کړي به څوک کوي د انجینیر چیني او ماله پل جوړ نه کړي زه به ګاډي جوړ نه کړي زه به ساینسدان چیني او ماله دې میزایل جوړ نه کړي ساینسدان او ټینک او جز جوړ نه کړي زه به دشمن سره څه کوم ډاکټر چیني او زما علاج ونه کړي زه به مونځ څنګه کوم روژه به څنګه دغه د دنیا څیزونه د دنیا د حده پورې ضروري دي او قرآن د الله د رضا د حده پورې ضروري دي
یو بچی تاسو راولئ او مدرسو کې داخل کړئ. ملایانو ته مې چې ګورئ بچي د علم نه باسئ. په تاسو خدای فضل کړی دی، په خپلو بچو هم دا علم وکړئ، یو پکې خوا مه باسئ. دین به شکر الحمدلله ښکلې چلیږي انشاءالله العظیم. زموږ داسې عالمان دي یو بچی په هاسټل کې ټول هاسټل ورسره خدای پاک لمونځ ګزار او دینداره کړی، بچی یاره محنت کوي. نو بهر کې زمانو دا یو څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو په دومره شوق او په دومره محبت او په دومره مینه راغلی. او د مولانا شاکر الله صاحب دی زموږ شاګرد، موږ سره په دارالعلوم خانې کې پاتې شوی. هغه چې دا کوم خدمت کې هلته په مدرسه عبدالعلي مسعود کې سار او دلته دا ډېره لویه خبره ده. د وداړه نه دعا خېږي خدای پاک مزید اخلاص او برکت نصیب کړي. نور هم ډېر دوستان دي، بعضې پکې زموږ شاګردان هم دي، ټولو ته موږ دعاګانې کوو. خو بس دوی ته هم زه دا